راغلاست یو نوې ویډیو ته. نن به چې دی تاسو ته چې دی د برازیل د ویزو یو بل نهاد چې هغوی هم هغې ته اجازه ورکړې ده تر څو چې دی دغه نهاد چې دی هغه کسان چې ډېر زیات په کریټیکل کنډیشن کې دي او هغوی ته بشري ویزې ورکوي، نو په هغه باندې تاسو یو ویب سایټ معرفي کوم. دوی یو فورم دی، هغه فورم باید چې دی تاسو ډک کړئ او هغه ورسین کړئ. مخکینی ویډیو هم تاسو لیدلی شئ. تاسو د برازیل د بشري ویزو په هکله مې تاسو ته پوره یو ویډیو جوړه کړې ده چې هلته تاسو خپل معلومات څنګه چې د خپل هغه عریضه مو څنګه ورته لیږلی شئ. اوس دوی یو بل فورم چې د دغې ویب سایټ له طریقه چې دی د میس په نامه باندې چې دی پلس د دغه په نامه یو ویب سایټ چې دی دا اصلا دوی یو فورم چې دی دغه کړی دی او دا هم چې دی د یعنې هغو خو اوله کې اعلان کړی چې 4 دانې ویب سایټ یا 4 دانې نهادونو ته موږ اجازه ورکړې ده تر څو دغه موضوع وڅېړي او د هغې نه وروسته چې دی دا بیا تاسو به ستاسو خپل هغه عریضې دې ته تسلیم کړئ او سبمیټ یې کړئ. هغې نه پس دی دوی به ستاسو موضوع وڅېړي او هغې نه پس به بیا تاسو سره د ایمیل له ترو یعنې مطلب تاسو سره به اړیکه نیول کېږي. راځئ نو دغه ویب سایټ دی دی هم چې دی دا هم ډونیشن یعنې مطلب چې دی خیرات راټولولو یو لکه څنګه چې مخکیني 2 دانې مې معرفي کړي وو، نو همداسې چې دی دا هم یعنی یو نهاد دی داسې چې تاسو دې باندې کولی شئ چې د دې په مرسته باندې هم چې د برازیل بشري ویزو ته چې دی تاسو اپلای وکړئ. هغه کسان چې په حالات په کریټیکل کنډیشن کې دی د صح حالت نه ځورېږي، یې مطلب چې دی په هېواد دننه د افغانستان کې ورته ستونزه ده، د مرګ خطر دی ورته، نو هغوی ته چې دی د سرپناه په خاطر چې دی دوی یو پروګرام شروع کړی دی چې دی د هغو کسانو ته ویزې ورکول کېږي. نو اصلا چې دی دلته تاسو هم څه معلومات لیدلی شئ چې دوی څه کړي دي اصلا په دې خو دا خپله چې دی په پرتګالي ژبه باندې دی، نو کولی شئ ویې ژباړئ. نو زه راځم چې دی زه به تاسو ته د دې ویب سایټ هغه لینک چې دی تاسو خپل تحقیقات وکړئ، دلته ټول معلومات یې لیدلی شئ ورته. زه به دغه لینک چې دی دا به زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم. نو او بله خبره دا چې دوی یو فورم اپلای دغه کړی دی چې هغه فورم اصلا چې دی دغه فورم دی چې دا به زه هم تاسو د دې لینک په واچوم او که لینک باندې تاسو نشو ترلاسه کولی نو بیا زموږ چې دی زموږ هملته د ټلګرام چینل ګروپ دی، نو د ټلګرام په ګروپ کې تاسو دا بیا پیدا کولی شئ. نو کله چې تاسو دغه اپ یعنې یو فورم را پیدا کړئ یعنې هماغه ځنه به تاسو ډاونلوډ کړئ، نو تاسو به دا ډک کړئ. ګورئ هماغه یعنې هماغه نهاد دی چې دوی کوم یو دا فورم یې جوړ کړی دی، نو تاسو به دا فورم را پیدا کړئ، یعنې مطلب دا زموږ د ټلګرام چینل نه به ډاونلوډ کړئ او هغه به بیا ډک کړئ. اصلا چې دی دغه دا به سره کوم ډکېږي، نو دا به لومړی تاسو کوشش وکړئ چې دی په پی ډي اف کې مه خلاصوئ، په اکروباټ ریډر کې خلاص کړئ تر څو تاسو پکې ایډیټ وکولی شئ په اسانۍ سره. نو شاید دلته د ستونزه مطلب پیدا شي په پی ډي اف کې. لومړی تاسو نه پرسنل ډیټا غواړي درته، لومړی به دلته چې دی نوم ولیکئ او زه به لږ تیز تشریح کوم تر څو ویډیو اوږده نه شي. په دې لاندې ځای کې دلته ډیټ اف برث دی، د زیږون نیټه به ذکر کوئ او دلته به جنډر چې نر هستئ که ښځه، او دلته میرټل سټیټس به انتخابوئ چې واده کړی هستئ که سنګل هستئ که سره مطلب ټول هر څه دلته وګورئ. او دې ته اوس چې چک مار اچوئ نو تاسو اکروباټ مو چې خلاص کړه په دغه نقطه باندې به کلیک وکړئ داسې او دلته به دا چک مار راواخلئ. فار ایگزامپل زه میل داسې ګورئ دلته به کلیک کوئ داسې میریډ نو داسې کلیک به کوئ. نو دا په دې ترتیب باندې که غټه وړکې کوئ نو داسې به یې کولی شئ. بلکې چېرته غواړئ چې تاسو پکې ټیکس ولیکئ نو دا ټایپ ټیکس به راواخلئ او دغه ځای کې به مطلب زه دلته لیکم دې ځای کې نوم لیکمه، نو دې ځای کې به تاسو کلیک وکړئ داسې او تاسو ته به چې دی دلته بیا خپل نوم ولیکئ. فار ایگزامپل زه لیکم چې دی علي، نو دا نوم به داسې ورته ټایپ کړئ. خو راځم دلته بیا پاسپورټ نمبر تاسو نه غواړئ، د پاسپورټ هغه څه وخت باندې ایکسپایریږي او همداسې پاسپورټ کې مې کوم نوم دی هغه ولیکئ دلته. ورپسې د پلار نوم ولیکئ خو تخلص او نوم یې دواړه ولیکئ. دلته بیا د مور نوم او تخلص او نوم یې دواړه ولیکئ. بل دلته چې دی ادرس او ریجن اصلا د خپل اصلي ځای په هکله معلومات وغواړي د نه سټریټ، دلته د کوڅې ادرس کوڅه نوم ولیکه او دلته نمبر ولیکه او دلته د پوسټل کوډ ولیکه. د پوسټل کوډ که چېرته تاسو د ننګرهار نه ثبت نام کوئ نو 601 ولیکئ، که کاپیسان یې کوئ نو 1255 ولیکئ او که د کابل نو 01201 داسې مختلف کوډونه. خو که چېرته بیا هم درته ستونزه وه په کوډونو پیدا کولو کې ګوګل کې ولیکئ پوسټل کوډ تاسو ته به پیدا کړي. کوم ښار نه مو چې دی مطلب کوم ځای ښار نوم درته جلال آباد وي کاپیسا وي. سټیټ ایالت موږ نه لرو مې لیکئ دلته. کنټري افغانستان ولیکئ. دلته فون نمبر تاسو نه غواړي خو سره د هیواد د کوډ یې ولیکئ
یعنی 0093 داسې ولیکئ او دلته مو ایمیل ولیکئ. دلته د ریلیجن د دین مطابق تاسو یو څه پوښتنې کړي دي که چیرته تاسو مطلب خو دا اصلا چې دی تاسو فعلا د افغانستان کې مطلب مسلمانان د هغوی لپاره دا دغه نه دي اصلا هغوی نه غواړي نو دا هغه چا لپاره چې هغوی کرسټیان دي مطلب هغوی نه دا معلومات غواړي. دلته چې د اصلا تاسو نه پوښتنه کوي چې دی do you have any چې دی disease یعنی کوم څه مرضونه لري که مرضونه لري نو اوس هغې لیس ولیکئ او اوس مو د حالت د صحت حالات مو سره کم دی نو هغه تاسو دلته ورته ولیکلی شي اوس تاسو د صحت حالات څنګه دی آیا مرض لرئ نه لرئ. بل دې ځای کې چې دی آیا اوس هم ته چې دی کوم د دوا خوري او یا نه خوري آیا د دوا چې دی تاسو دوامداره خورئ نه خورئ دلته بس دې ځای کې معلومات ورته ولیکئ چې هو زه فار اګزامپل زه مریض یم او د هغې دا دوا خورم دوه نسخې داسې شی نه ورته ولیکئ او که نه وي مه یې ډه کوئ. دا بیا چې دی پروفیشنل ډیټا ده اصلا ستاسو مسلکیتوب پورې اړه لري یعنې تاسو څه نه فارغ ایجوکیشنل لیول دی که چیرته بېسواده استئ نو دې ته چک واچوئ که چیرته ابتدایي مکتب ویلی وي دې ته پرایمري ته چک واچوئ های سکول دی او کالج دی او که ادرس مو ولیکل نو دلته ورته ولیکئ. فار ایگزامپل دې ته ما چک واچو دلته مې ورته ولیکل زه یونیورسټي نه فارغ یم او څه او څه دا شي. ورپسې د بلته بیا پروفیشن یو مسلک ولیکئ لکه فار ایگزامپل یو کس دی د ادبیاتو نه فارغ دی دلته به لیکي لیټریچر به لیکي او دلته به لیکي فار ایگزامپل انګلیسي نه فارغ دی پښتو ادبیات نه انګلیسي ادبیات نه دري او یو کس یا فار ایگزامپل بل مثال که چیرته تاسو کمپیوټر ساینس ویلی وي نو دلته به ولیکئ کمپیوټر ساینس او دې ځای کې به ولیکئ په نیټورک هم ویلی دی پروګرام هم ویلی سره داسې به تاسو تشریح کړي. همداسې چې دی لینګویج چې دی د ژبې کې کوم ژبه دلته به چې دی لومړی ولیکئ فار ایگزامپل انګلیش پښتو فارسي کوم یو کې تاسو تکړه یاستئ دا مطلب چې دی هغه 3 لیوله دلته به ورته ولیکئ او دې ځای کې بیسک انټرمیډیټ او دا شی نه ایډوانس او فلوینټ او نیټیو که پښتو و نو نیټیو ته چک واچوئ همداسې نور ته تاسو دی هغه اندازې دي تاسو خاص مطلب تاسو ګورئ مورنۍ ژبه هم دا ښه روانداز دی په جیک های سویې باندې پوهېږئ او که نه منځنۍ او که ابتدایي کې یاستئ نو دې ته به داسې چک واچوئ. بیا راځو دلته یو څه پوښتنې کوي اصلا دې ځای کې لومړی پوښتنه کوي آیا تا په دې نږدې وختونو کې د خپل کورنۍ غړو سره چې دی یا کړی دی او یا به یې وکړي یو سفر او که سفر کې نو هغه به چا سره ته سفر کې نو راشه که یس ته د چک واچولو دلته به د هغې کسانو نومونه لیکي ټول که نو ته چک واچو ضرورت نشته ده که اوس تا یس ته چک واچو دلته به راشي دې ځای کې او هغه نومونه نوم او د اول به لاست هغه فرست نیم او بیا به لاست نیم لیکي دا به دلته ولیکي په کوم تاریخ تاسو چې دی دا زیږېدلی دی دغه کس چې ته د دې معلومات دلته ذکر کړي او همداسې دې سره ستا څه ورور دی دی خور دی دا پلار دی دی مور دی څوک دی دلته بیا ریلیشنشپ ته ورسره لیکي. بل ورپسې چې دی did you چې دی leave or intend to leave your family members یعنې کوم چې ته غواړې ته د خپل د دې پاس اعضاو څخه د کورنۍ د اعضاو څخه ته یو کس مطلب پرېږدي نو هغه آیا که پرېږدي یا سته چک واچو دلته د هغې لیست ولیکه او څه اړیکه دي د هماغه پاس په حساب باندې اما که وایې چې زه ټول وړم ځان سره نو دې ته نو ته چک بیا واچوه نو ضرورت نشته چې بیا دا ډک کړې. بله پوښتنه دلته دا ځای کېږي چې اصلا ستاسو چې دی why did you leave your current or چې دی region اصلا خپله کنټري خپل هیواد مو سره کوم دا ولې پرېږدئ یعنی مطلب چې دی څه دلیل دی دلته پلان آیا د جنګ له وجې پرېږدئ سیاسي موضوع ده او که نه بل د مذهبي موضوع ده او که بله اوسېږي نو ادر ته چک واچوئ دا څلور لینونو کې تاسو کولی شئ دا تشریح کوئ. دلته د اګریمنټ دی دا توافقنامې ولولئ هو زه دې ته اګریمه او دلته به چې دی خپل هغه تاریخ ولیکئ چې په کوم تاریخ دا فورمه تاسو ډکه کړه او دلته به امضا کوئ چې امضا کوئ نو تاسو به دغلته راشئ په دې نقطه باندې او دلته لیکلي دي ګورئ ایډ سیګنیچر په دې باندې به کلیک وکړئ داسې او دې نه پس به دلته ډرا واخلئ او دغلته به بیا یو امضا په خپل نوم داسې یو امضا وکئ او دا به اپلای کړئ چې کله مو اپلای کړله تاسو ګورئ دلته به چې دی اوس ګورئ دا دی راغله دې ځای کې به داسې واچوئ نو دا امضا داسې موږ داسې راوړلی شو که بیا غټوئ او وړکې کوئ داسې بس نو دې ځای نه غټولی شي ورته نو دا امضا په دې ترتیب نو دا چې کلوز شلو اوس مهمه خبره دغه ده چې کله مو فورم ډک کړلو لیږئ به یې چېرته نو دغه ګورئ دغه ځای کې چې دی یو ایمیل ادرس دی دې ځای کې دغه ایمیل ادرس چې دی تاسو به یې دی لاندې د وټساپ شمېره ده او دا پاسې چې دی دا ایمیل ادرس دی نو تاسو به دې ایمیل ادرس ته چې دی دا تاسو به ولیږئ نو کله چې تاسو دا چې دی دې ته سینډ کړلو هغوی به بیا چې دی دغه ادرس ته دا به چې دی زه به درته چې دی جدا ولیکم چې تاسو دا
په دې باندې نو دا ګوري دا چې دی د جیمیل تاسو چې کله هغه فورم مو برابر کړل دا به بیا دې ته ولېږئ او همداسې د دې چې دی خپل واتساپ نمبر هم شته دی دا فورم کې نو دې ته هم چې دی سینډ کولی شي نو که بیا هم څه پوښتنه وه نو د ویډیو په کمنټ کې کولی شئ او د لینکونو کوم ستونزه چې وه دا به انشاءالله تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې پیدا کړئ او دغه فورم چې دی زموږ د ټلګرام په چینل کې بیا حتما پیدا کړئ مننه د لیدلو